بسم الله الرحمن الرحیم. ښه اخلاق. حضرت عایشه رضی الله عنها فرمایي چې ما د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه واوریدل چې مؤمن د خپلو ښو اخلاقو له وجې نه د روژه نیونکي او ټوله شپه د عبادت کوونکي درجه حاصلوي. یعنې د چا چې اخلاق ښه وي هغه داسې دی لکه ټول ژوند چې د ورځې روژه نیسي او د شپې لمنځونه او نور عبادت کوي. واقعي چې ښه اخلاق د انسان زیور ده. کوم انسان ته چې الله جل جلاله ښه اخلاق ورنصیب کړي وي له هغه نه هم خلک خوشحال وي او هم الله او د الله رسول ځینې خوشحال وي. لکه څنګه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې د چا اخلاق ښه وي هغه داسې ده لکه ټول ژوند چې د ورځې روژه نیسي او د شپې لمنځونه او نور عبادت کوي. د ښه اخلاق کوونکي دومره زیات اجر ده لکه د شپې چې عبادتونه کوي او د ورځې روژه نیسي. الله جل جلاله دې په موږ په ښو اخلاق کوونکو کې راولي. آمین ثم آمین. ستاسې ورور ستاسې خادم مولوي عبدالواحد احدي.